کم سړی چې همیشه د بل په عیوبو پسې ورپسې او ژبه یې راغستې د غیبت او د بل پرده اوچتول او د بل پرده، دا مسلمه خبره ده چې وی دا سړی به بېتوبي وفات کیږي، دی به بېتوبي الله مړ کي او دا ګناهونه به په ده وبال کیږي. زه وایم هر سړي ته د خپل ګناه یقیني پته او د بل ورته پته نه. نو پکار دا ده چې مونږ لږ د خلقو نه دا ژبې لږې راټولي کړو، د خلقو نه دا ژبې لږې راټولي کړو، د خلقو نه یې راونغاړو. نن زما ژبه په ده پسې نښتې ده، د داغه په ده پسې نښتې ده چې دا ژبې راونغاړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ژبه داسې راویستله، داسې ونیولې، صحابه کرامو ته وی دا ژبه یې نیولې. وی اصل مقصد چې دی دا د دې ژبې حفاظت دی، که دا ژبې خلقو محفوظ کړي دا هر څه به محفوظ شي. نن موږ څومره ښکلي عبادات کوو، خو دا عبادت چې بار ښکاره کیږي که نه، دا به د اخلاقو په شکل کې ښکاره کیږي. دا عبادت به د اخلاقو په شکل کې بار خلق اینی. منځ روجه دا به د اخلاقو په رنګ کې خلق بار اینی. زه وایم چې موږ یو د دې نه لږ احتراز وکړو چې لږې دا ژبې د خلقو نه راټولې کړو، د خلقو د کمو نه، د خلقو د عیوبو نه، او په ځان باندې ور واچو، د خپلې کمۍ ځان ته مخې کړو. شاید چې الله رحم وکړي.